مطلب ده چې په ګډو وړو معاملو کې به قدم در واخلم. په ګډو وړو معاملو کې به قدم در واخلم، لکه د اوښکې په بڼو کې به قدم در واخلم. ډېر ښه دی، ډېر ښه. په ګډو وړو معاملو کې به قدم در واخلم، لکه د اوښکو په بڼو کې به قدم در واخلم. خو توبه به ماته کړمه، هر رسم به قتل کړمه. توبه به ماته کړمه، هر رسم به قتل کړمه. انا به ووژنم، په تلو کې به قدم در واخلم. مننه. او په نړېدلو حوصلو به د یاري وکړم. په نړېدلو حوصلو به د یاري وکړم، لکه دیوال په غورځېدو کې به قدم در واخلم. مننه. او د سرندې غوندې باغي چغې به ووهمه، د سرندې غوندې باغي چغې به ووهمه، نغمه نغمه په زولنو کې به قدم در واخلم. او شعر دی چې روغ راستون شي له هغې قطاره ووتمه، چې روغ راستون شي له هغې قطاره ووتمه، چې بیا رانغله په هغو کې به قدم در واخلم. چې روغ راستون شي له هغې قطاره ووتمه، چې بیا رانغله په هغو کې به قدم در واخلم. مننه. وخت تقاضا ولې بیا بیا د خاموشۍ کوله، وخت تقاضا ولې بیا بیا د خاموشۍ کوله، او ما چې قصه د خپل وطن د بربادۍ کول. وخت تقاضا ولې بیا بیا د خاموشۍ کوله، ما چې قصه د خپل وطن د بربادۍ کوله. او ما خو یو حال کې هم دنیا ته نارې نه وهلې، ما خو یو حال کې هم دنیا ته نارې نه وهلې. مبارزه مې چوپه خوله د زندګۍ کوله، او ګردې په لاس به بازارونو باندې نه ګرځېدم، ګردې په لاس به بازارونو باندې نه ګرځېدم. شتمنو خلکو انتها د بې حسۍ کوله، شتمنو خلکو انتها د بې حسۍ کوله. او هغه سړی په توره شپه له کوره ولې لاړو، هغه سړی په توره شپه له کوره ولې لاړو، چا چې خبره د دې ښار د ودانۍ کوله. او مقطع ده چې علي خالی خالی لاسونه کور ته ولې راغلی، علي خالی خالی لاسونه کور ته ولې راغلی، تا خو دعوه د کوه قاب د ښاپېرۍ کوله. مننه. مننه. پښتو زړه ده خو پښتون نشته، پښتو زړه ده خو پښتون نشته، او لیلا هغه ده خو مجنون نشته. مننه. او د ننګ ټپه ملاله چاته وکړي، د ننګ ټپه ملاله چاته وکړي، هغه زلمي هغه جنون نشته. مننه. او دلته چې زور لري نو ضر به لري، دلته چې زور لري نو ضر به لري، دلته انصاف دلته قانون نشته. مننه. او انا پرست یو بل څوک نه پیژنو، انا پرست یو بل څوک نه پیژنو، ځکه په ژوند کې مو سکون نشته. او دلته کې قدر د وسدارو کیږي، دلته کې قدر د وسدارو کیږي، دلته د خوارو څه ژوندون نشته. او عباده زړونه د نفرت ډک شوي، عباده زړونه د نفرت ډک شوي، چا کې د مینې څه لټون نشته. ورک منزلونه سفر هم سفر هم توبه، ورک منزلونه سفر هم سفر هم توبه، ستوري هم قات دي سپوږمۍ هم ورکه لمر هم توبه. او له خدایه زار شمه، له خدایه زار شم ټوله شپه مو هم تر غوږو نشي، له خدایه زار شم ټوله شپه مو هم تر غوږو نشي، د بنګلو شرنګ په راختلي سحر هم توبه. او زه موسیقار ګډوډ سړی او ته سم مسلمان، زه موسیقار ګډوډ سړی او ته سم مسلمان، زه هم خراب ته هم خراب، دا منظر هم توبه. چې هایکو ده چې ما ورته ویل ما سره مینه وکړه، ما ورته ویل ما سره مینه وکړه، او دې د خشاک ګېډۍ په سر کړو، ویې ویل ته د مړۍ خېټې خبرې کوې. مهرباني او تسنیم صاحب یو درې شعره به ووایم چې یوې پیغلې په زیارت شکرانه کېخوا، یوې پیغلې په زیارت شکرانه کېخوا، یو لالی د لرې ملک نه را روان شه، او یو زرګر ورته نیم نیم نه پاتې کېږي،
یو زرګر ورته نیم نیم نه پاتې کیږي، یو بدن د سرو سپینو زرو کان شي، او یو رحمان په سړه بند کې ګل پاشي کړه، یو تصنیم په کراچۍ کې غزل خوان شي. مهرباني. او غزل دی چې څنګه کیدی شي د افسوس مقام دی، څنګه کیدی شي د افسوس مقام دی، خپل چې پردی شي د افسوس مقام دی. او شعر دی چې وړو خبرو غټ کارونه وران، وړو خبرو غټ کارونه وران کړل، ایمان په وړه خبره تلی شي د افسوس مقام دی. او د خپل نصیب ته فکر وړی یم زه، د خپل نصیب ته فکر وړی یم زه، اوس مې رقیب سړی سړی شي او د افسوس مقام دی. قرباني. او بخت چې بیدار شي ازغي ګل ونیسي. مهرباني. وایي د خپل نصیب ته فکر وړی یم زه، اوس مې رقیب سړی سړی شي د افسوس مقام دی. او بل شعر دی چې بخت چې بیدار شي ازغي ګل ونیسي. وایي بخت چې بیدار شي ازغي ګل ونیسي، زما نصیب ته ګل ازغی شي د افسوس مقام دی. او اخري شعر دی چې دومره پښتو او دومره عزت ولې کړی، دومره پښتو او دومره عزت ولې کړی، جلبله څوک دا په ولوړی شي د افسوس مقام دی. ته څه شوې زه کوم دې تپوسونه، ته څه شوې زه کوم دې تپوسونه، او ته څه شوې هیڅوک نه وایي حالونه. ته څه شوې زه کوم دې تپوسونه، او ته څه شوې هیڅوک نه وایي حالونه، او ته څه شوې دروازې په غم تاله دي، ته څه شوې دروازې په غم تاله دي، او ته څه شوې مونږ کوو زړه کې ویرونه، او ته څه شوې ستا اواز ته مې غوږ ایښی، ته څه شوې ستا اواز ته مې غوږ ایښی، او ته څه شوې را چاپېر دې کړه لاسونه. مهرباني. او ته څه شوې دا حجره پیکه پیکه ده، ته څه شوې دا حجره پیکه پیکه ده، ته څه شوې دلته ژاړې دیوالونه، او ته څه شوې ټول ولس خپه خپه دی، ته څه شوې ټول ولس خپه خپه دی، او ته څه شوې را پیرزو کړه دیدنونه، او ته څه شوې په خندا مې غېږ کې نیسه، ته څه شوې په خندا مې غېږ کې نیسه، او ته څه شوې زما زړه کوي دردونه، او ته څه شوې نوي کور ته په سفر شوې، ته څه شوې نوي کور ته په سفر شوې، ته څه شوې ګرځوم دې تصویرونه. او شعر دی چې ته څه شوې تا به چرته لټومه، ته څه شوې تا به چرته لټومه، او ته څه شوې را تر غاړې شول غمونه. او مغترز ده چې ته څه شوې ستا حیران در پسې مرمه، ته څه شوې ستا حیران در پسې مرمه، او ته څه شوې غواړم ستا محبتونه. رباني.